السلام علیکم ورحمة الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به زموږ او ستاسې د درس موضوع انشاءالله فوټنوټ او داسې انډنوټ دغه موضوعات دي. لومړی موږ تاسې فوټنوټ لرو. په فوټنوټ کې موږ تاسې کولی شو د کتاب د یو متن لپاره ماخذ ولیکو. موږ تاسې متن انتخابوو، انسرټ فوټنوټ ورباندې کلیک کوو. نو فوټنوټ کې به د ورقې په پای کې موږ تاسې ته ماخذ ولیکي. اوس چې هر ماخذ ته غواړئ ورته ولیکئ هغه ورته لیکلی شئ. یوازې ماخذ هم نه کولی شو د یوې اصطلاح دلته لنډه معنا ولیکو. فرض کړه په متن کې یو شخص راغلی د هغه پېژندګلوي ولیکو یا بل هر څه چې زموږ او ستاسې په کار وي نو هغه موږ تاسې د فوټنوټ له لارې دلته لیکلی شو. همداسې د انډنوټ له لارې هم لیکلی شو، خو د انډنوټ له لارې بیا موږ تاسې د کتاب په پای کې لیکو. فوټنوټ یې موږ تاسې ته د ورقې په پای کې لیکي او انډنوټ یې موږ تاسې ته د کتاب په پای کې لیکي. ما خط یو څه ډېر کوي، زه راځم دلته متن انتخابوم، دا وارې انسرټ انډنوټ ورته انتخابوم. انډنوټ چې مې کله ورته انتخاب کړئ اوس ګورئ د څو ورقو څخه راتېر شو او راغلی د کتاب په پای کې وروستۍ برخه کې چې پر هر ځای خط پای ته رسېدلی ده دلته موږ تاسې انډنوټ ورته لیکلی شو. او فوټنوټ چې ده فوټنوټ بیا موږ تاسې یوازې د ورقې په پای کې لیکلی شو. هر فوټنوټ به د همغه ورقې په پای کې راغلي. اوس تاسې وینئ فوټنوټ دلته د ورقې په پای کې راغلی او انډنوټ چې و هغه د کتاب په پای کې چې کوم ځای کې خط خلاص شوی و په همغه ځای کې فوټنوټ سره انډنوټ سره راغلی. دلته موږ تاسې کولی شو له یو څخه بل ته ورسو. فرض کړئ زه دا فوټنوټ هم دوه جوړوم تر څو پورې موږ تاسې ته معلوم شي او انډنوټ هم زه ورسره دوه جوړوم تر څو پورې موږ تاسې ته بیا معلوم شي. راته لنډ یې په دې ساحه کې جوړوم تر څو پورې دواړه معلومېږي راته. اوس موږ تاسې پر دې ساحه باندې ولاړ یو، زه پر دوهم فوټنوټ باندې ولاړ یم. زه راځم ورته وایم پریویس فوټنوټ. نو کله چې زه کلیک کوم هغه اولنۍ یوه ته به مو راورسي او که چیرې نیکسټ ورباندې کلیک کوم نو دوهم یوه ته به مو ورسي. همداسې انډنوټ هم همداسې دی، مخکینۍ یوه او وروستنۍ یوه ته مو رسوي. موږ تاسې دلته راځو ورباندې ولاړ یو، موږ تاسې پریویس انډنوټ هغه اولنۍ یو یا مخکې چې تېر شوی دی ډایرکټ به مو همغه ته راورسوي. او که چیرې زه راسم نیکسټ ورباندې کلیک کوم بیا به مو دغه دوهم یو یا دې څخه وروسته چې کوم یو وي هغه ته به مو ورورسي. همداسې که چیرې موږ تاسې دلته په کار ولاړ یو او دا معلوم غواړو چې معلوم کړو چې دغه معلومات له کوم ځای راخیستي دي، دغه ماخذ چې ده لیکلی دی دا د کومو معلوماتو اړوند ده. نو موږ تاسې شو نوټ ته ورځو. شو نوټ چې کله موږ تاسې ورباندې کلیک کړو چې دا به مو په متن کې همغه ځای ته راورسوي د کوم ځای په اړه چې دا معلومات لیکلي دي. دا که په فوټنوټ کې پر کوم ماخذ باندې ولاړ یې که په انډنوټ کې په هر یو باندې چې ولاړ یې نو همغسې دې سیده همغه ځای ته رسوي کوم ځای چې ستا په کار. دا کوچنی وکتور به راخلاص کړو. یو څه تنظیمات یې دلته هم دي د نمبرو دا د دوه اړوند دي. موږ تاسې پر فوټنوټ باندې ولاړ یو، دلته موږ تاسې د فوټنوټ تنظیمات اول راځي. دوه ډوله موږ تاسې فوټنوټ کولی شو راواخلو. یو د سیکشن په پای کې یا د هر فصل په پای کې په لیاوټ کې موږ تاسې سیکشن ویلی وو نو د هر فصل په پای کې راسي او یا د ټول کتاب په پای کې راسي. که فصل انتخاب وي د هر فصل ماخذونه به د فصل په پای کې او که ټول کتاب انتخاب وي end of the document ورته انتخاب وي نو بیا به په کوم ځای کې بیا به د کتاب په اخره کې د ټولو فصلو ماخذونه به یو ځای سره راټول شوي. همداسې د دې لپاره څو کالمه غواړئ زه ورته فرض کړئ دوه کالمه غواړم اپلای کوم یې. کله چې اپلای کړم اوس دا نومونه چې کوم راسي دا به ټول په دوه کالمه کې راته راځي. په هر څو کالمه کې چې تاسو خوښ شو په همغه کالمونو کې راوستلی شئ. د فوټنوټ دپاره کولو لپاره به راسئ په فوټنوټ په کلیک وکړئ بیا به راخلاص کړي. اوس بیا موږ تاسې ته فوټنوټ فعاله دي نو فوټنوټ کې موږ تاسې ته چیرې بټم اف د پیج د صفحې په پای کې دي که بیلو ټیکس که بیلو ټیکس انتخاب کړئ پر هر ځای چې خط پای ته رسېدلی ده ډایرکټ به پر هغه ځای باندې موږ تاسې ته دغه فوټنوټ هم راغلی. او که چیرې بیلو بټم اف د پیج ته انتخاب کړو نو بیا به د ورقې په پای کې راځي. همداسې موږ تاسې کانورټ هم لرو. په کانورټ کې سره بدلولی شو. موږ تاسې به دلته کلیک کړو کانورټ آل فوټنوټ ټو انډنوټ. ټول د کتاب د ورقې د پای ماخذونه دي د کتاب پای ته واوړي. نو کله چې موږ تاسې انتخاب کړو موږ تاسې د ورقې د پای ماخذونه به ټول اوښتي د کتاب په پای ته. خو چې موږ تاسې ګورو ټول یو ځای سره یو ځای شوي دي او د کتاب پای ته اوښتي. همداسې کولی شو بل ورته انتخاب کړو چې موږ ته د ماخذونه ټول د کتاب د پای ماخذونه دي واوړي د ورقې پای ته. اوس به د هرې ورقې خپل ماخذ به خپلې ورقې ته ځان رسولی د کتاب په پای کې به نه وي بلکې د خپلې ورقې په اخره کې به راغلی اوسه. او یا دلته موږ تاسې کولی شو سویپ یې کړو سره بدل یې کړو. د ورقې د پای ته به ولاړ شئ د کتاب پای ته او د کتاب د پای ته به ولاړ شئ د ورقې پای ته. یو ځای به خپل منځ کې دغه ځایونه سره بدل کړي. موږ تاسې اوکې کوو. کله چې مو اوکې کړئ په همغه ترتیب به موږ تاسې ته جوړ شي. نمبر کې موږ تاسې نمبر فارمټ ورته انتخابولی شو کوم ډول چې مو خوښ یا یو دوه درې مو خوښ و الفبا مو خوښ اي بي سي یا رومي عدد هر شی چې مو خوښ و په هغه باندې ورکولی شئ تر څو ستا ماخذونه بیا په هغه باندې جلا شي. په مارکس کې دلته یو مشخص خط ورته لیکلی شي. هر خط چې ورته لیکئ دا به د ماخذ سره بیا تکرار شوی. که مو خط نه لیکئ سمبول هم ورسره اخیستلی شو. هر سمبول چې مو خوښ و هغه به اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ اوس که انسرټ ورباندې کلیک کړو نو ډایرکټ به موږ تاسې ته له ماخذ سره په دې ځای کې همغه سمبول اضافه شي.
سټارټ اټ دلته موږ تاسو کولای شو په انتخاب کوو دا عددونه دي له څو څخه شروع شي. نو له یو څخه شروع کول یا مخکې تللی له 15 ولا 10 یا له هر څه څخه شروع کول له دې ځایه هغه عددونه ورته انتخاب کړئ تر څو پورې له هغه ځایه ورته شروع شي. نمبرینګ له څو څخه شروع شي نمبرینګ هم ورته ورکولای شو کنټینیوس که چیرې انتخاب له اولې صفحې تر اخري صفحې به نمبرونه جاري او که سټارټ ایچ سیکشن ورته انتخاب د کتاب په هر فصل کې به له یو څخه شروع کیږي او د فصل تر اخري پورې به رسیږي. که سټارټ ایچ پیج ورته انتخاب نو بیا به له هر صفحه کې له یو څخه شروع کیږي د شمیره تر اخره پورې په دومره صفحه کې بیا له یو څخه شروع کیږي په درېمه کې بیا په هر صفحه کې به له یو څخه شروع کیږي. اپلای ټو کم بیا د اپلای ټول ډاکومنټ کې د اپلای کې کتاب پښتو یا سیکشن ورته ویشلې سیکشن به راخستې او موږ تاسو ته شنو ټول ډاکومنټ راخستې د موږ تاسو تنظیمات چې دا ټول ډاکومنټ ته اپلای کیږي. اپلای به تر څو پر ټول ډاکومنټ ته اپلای شي. په سرچ کې موږ تاسو کولای شئ ساده سرچ وکړو د سرچ موږ د تصویرونو لپاره یا بل څه د ویبپاڼو لپاره موږ تاسو هر څه لپاره سرچ کې دا بل خلاص کې هغه سرچ سره کولای شئ. اوس دلته موږ تاسو په سرچ دوه ډوله openoffice.com څخه سرچ کوئ او که سرچ ان بینګ په هر یو قسم سرچ کوئ هغه ور باندې کلیک کړئ تاسو به هغه خلاص او خپل سرچ وکړئ. دلته موږ تاسو ته ویب براوزر خلاص کوي او د دې لپاره موږ تاسو کولای شئ خپل معلومات وپلټو. بیا ولې ویډیو پر لاس پاره مو شي چاري